شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په پریوس لیکچر کې مونږ ویلو سیو اینڈ سیو اس. صحیح ده. نن به مونږ راځو وایو به فایل کې به نن وایو هیسټري کې خو ته که څه کار پکې شوي مطلب هغه کتلی شي هیسټري کې. صحیح ده. راځو نن به وایو پرنټ کې ګوره فور ایگزامپل دلته کې مونږ سره معلومات دي. څه معلومات دي؟ فور ایگزامپل مسټر منظور انفارمیشن. صحیح ده. سو پیجز معلومات دي. فور ایگزامپل 4 پیجز معلومات دي. لوک دا بس الک کم سائز به لګي انکریز کم بولډ به کم لیکای اور فونٹ کلر به ورکم فور ایگزامپل بلو. صحیح ده. 4 پیجز معلومات دي. زه راځم اوس کنټرول پی د پرنٹ شارټ کټ کی ده. صحیح ده. کنټرول پی می کو اوس زه راځم څه کومه پرنټ وباسه په دې چې کنو څو پیجونه به وځي 4 پیجز به وځي. که زه 2 کاپیز کړم مطلب 4 دي 2 پیره 4 8 پیجز به وځي. چې 3 کم مطلب څه شو 12 پیجز 16 پیجز داسې ورځي واپس. خو مونږ فلحال یو کاپي غواړو. تا سره کوم پرنټر موجود وي هغه پرنټر به سلیکشن ضروري وي. صحیح ده. که هغه دې نه وي سلیکټ کړی او پرنټ ورکوې نو بیا پرنټ نه وځي. نو تاسو برای مهرباني تاسو بس کوئ پرنټ سلیکشن ضرور کوئ. بل پرنټ پراپرټي ته تلل غواړي. صحیح ده. مطلب دې ځینې ولا سیټینګ وغیره کولی شئ. صحیح ده. کم رنګ کې پیپر ډي وي ډي څه شي کې وي کوم سورس کې وي هغه ولا ورکولی شئ. بل مثال مونږ سره کوم یو سورس کې دي یو سورس کې کوم پیج وي هغه اخیستی شي. بارډر لیس وي که بارډر سره لینډسکیپ وي که پورټریټ پرنټ دې څنګه کې پکار دی په پلین پیپر کې پکار دی میټ پیپر کې پکار دی څنګه پیپر ګلوسري پیپر څنګه کې پکار وي دې ځینې ورکولی شي. صحیح ده. نو دې ځینې مطلب ته خپل پرنټ سیټ کولی شي. بل اوس فور ایگزامپل دا مونږ سره پرنټ دی 4 پیجونه دي. دلته رالم زه ورته یم آل پیجز پرنټ کا 4 کې به 4 وځي. صحیح ده. زه ورته یم نه ګورې وایس کې به راولم اون سکرین کیبورډ. صحیح ده. کنټرول پی پرنټ کنټرول پی. صحیح ده. اوس زه راځم زه سویم پیج کې ولاړ یم زه ورته یم پهلني کې زه ورته یم دونه معلومات راغله پرنټ کې کنټرول پی که دلته نه راشه پرنټ سلیکشن کار نه کولو پرنټ به کې دلته نه پرنټ که نو څه شی به کېږي چې څونه ما سلیکټ کړی وو هغومره به پرنټ کېږي. ښکاري خو ته ټول خو هغومره به پرنټ کېږي څونه چې ما سلیکټ کړي وو. بل موږ سره دی پرنټ کرنټ پیج. ګوره زه اوس کوم پیج کې ولاړ یم پهلني کې اوس سویم کې ولاړ یم په دویم کې 2 او 4 ټوټل 4 دی او زه سویم کې یم 2 کې. اوس دلته راشئ کنټرول پی که تو یې کرنټ پیج راله پرنټ که مطلب زه چې کوم کې ولاړ وم هغه راله پرنټ که. نو چې پرنټ کې کوم پیج نه به پرنټ وځي د دویم نمبر نه. که 3 کاپیانې ورکړي نو څو پیجونه به وځي 4 مې ورکړه 4 پیجونه به وځي چې کوم کې ولاړ وي. صحیح ده. او که نه آل دې ورکړي وي او 4 کې نو بیا 16 پیجز به وځي. اوس زه راځم زه ورته یم نه کسټم فور ایگزامپل ما سره خو ډېر پیجونه دي. صحیح ده. خو دې کې زما یو څو مهم پکار دي نو کنټرول پی به کوې دلته به راشي څه به ورته ووایې کسټم کې به ورته ووایې 1 مې پکار دی پیج نمبر 1 کاما بل 5 مې پکار دی کاما 9 مې پکار دی داسې ایکسیکټرا پرنټ به کې همغومره به همغه به وځي چې کوم تا ورته ویلي وي. صحیح ده. بل آډ کې د پرنټ پکار دی که ایون کې د پکار دی دلته کې آډ ایون په دغه ورتلی شي پرنټ کولی شي. صحیح ده. بل لیست مارک اپ وغیره داسې څیزونه هم که دې پکې لامنې دي ویلي که ویلي دي وي نو مطلب دې کې هم تاسو دا پرنټ کولی شئ. زه راځم زه ورته یم نه ما ته څه وکړه ما ته راشه کولیټډ انکولیټډ دی موږ سره سوري که په یو سایډ یې غواړئ 1 سایډډ پرنټ نو 1 سایډډ باندې ورکوئ. که ستاسو پرنټر چېرته بوت سایډډ وي نو بوت سایډډ ورکوئ نو په دواړو سایډونو به ستاسو څه کېږي پرنټ وځي. بل موږ سره دی څه شی دی
موږ سره د کولیټډ انکولیټډ کو کولیټډ باندې چک کو مثال دا ما سره لس پیجونه دي او ما سره فور ایگزامپل 5 کسټمرز ناست دي که زه یو کسټمر له پرنټ کړم بیا بل له نو کیدای شي یو نه نیم یو یا دوه بل له تللی وي صحیح ده نو زه وایم چې نه زه ټول ځان سره ګین کړم نو انکولیټډ به ورکړي دلته نه به کاپي څه کړي 5 به کړي پرنټ کړه نو یو پیج به د یو کسټمر وځي بل به د بل همغه یو نه به پیله مثال 5 کاپیز وځي دویم نه به 5 وځي نو که څوک وایي زه پکې ځم نو ته وروره پرنټ مې ورکړی صحیح ده خفه کېږه مه ودرېږه او که نه انکولیټډ د کو 5 کاپیز دې ورکړه نو پیله به یو فارغه شي بیا بل آی هوپ تاسو به په دې پوهېږئ صحیح ده پوه شوي وئ بل که دا معلومات دې په لینډسکیپ پیج پکار وي لینډسکیپ باندې هم راوستی شي که په پورټریټ دې پکار وي نو په پورټریټ هم راوستی شي پرنټ کولی شي زیاتره موږ سره د اټینډنس په لینډسکیپ پیج کې وي تاسو ته به پته هم وي صحیح ده نو دلته نه تاسو څه شي پیج اورینټیشن برابرولی شي بل موږ سره د پیج مطلب کوم پیج د سره په پرنټر کې وي هغه به سلیکټ کړي موږ سره نارملي A4 لیټر او لیګل استعمالیږي صحیح ده A4 لیټر او لیګل صحیح ده نو راځو بل مارجنز دی خالی ځایونو ته مارجنز وي فور ایگزامپل که ته وایې چې زه بچت کول غواړم نو راشي نیرو کړه نو ګوره معلومات په څو پیجونو شو 3 باندې دا خیال هم دی ورته او که نه پیجونه ضایع کول غواړئ راشي بیا څه وکړئ بیا داسې کار وکړئ لږ به بیک شو بیک به راشي دلته کې به څه کوئ ویټ باندې به وکړئ په څه به پرنټ کوئ په ویټ باندې نو ویټ کې به پیج څه شي لږ زیات ونیسي صحیح ده زه به بیک شم ګورئ کنټرول پی پته نه ده سیسټم ولې هینګینګ کېږي دلته نه راځو ویټ باندې نو بیا د عمل شی په 5 پیجز باندې پرنټ کېږي صحیح ده نو که تاسو بچت کول غواړئ نو بیا په د پرنټ کولی شي دا مختلف مارجنز دي مارجنز ډېرول کمول نارملي بیا به موږ په دې پرنټ کړو صحیح ده بل فور ایگزامپل دا څلور پیجونه معلومات دي او زما ډېر ضروري پکار دي او زه پرنټ والا لورلم یاره دا معلومات زما پکار دي ډېر ضروري دي صحیح ده نو ته څه کولی شي مثال تاسو 3 روپۍ هم دي نو داسې کار به وکړي چې 3 روپۍ به ورکړي او دا ټول به له څه وکړي په یو پیج راولي کنټرول پی به کړي ته څه وکړه دلته راشه څه وکړه 4 پیجز پر شیټ په یو شیټ باندې څو پیجونه راوله څلور دلته بیک شه کنټرول پی ګوره وته پر شیټ باندې زه ته څو پیجونه راشي څلور که ته یو غواړې یو واله که څلور غواړې څلور واله که څلور دې واخیسته او پرنټ دې کړو یو کاپي کوه دلته خیال کوه نو دلته نه به څه شی کېږي څلور واړه به په یو ځي که دوه دې ورکړه نو مطلب دا معلومات به په 2 پیجونو وځي څلور پیجونه معلومات که شپږ دې ورکړه شپږ پیجونه معلومات به په یو ځي که اته دې ورکړه اته پیجونه معلومات به په یو ځي خو کوشش کوئ شپږو دوه څلورو دوه یو دې کې ورکوئ صحیح ده دا نور ډېر واړه راځي آی هوپ تاسو په پرنټ پوه شوي وئ صحیح ده نو دا و موږ سره د پرنټ لیکچر سو سی یو ان د نیکسټ لیکچر الله حافظ